د بل د بچانو سره ګرځېدلی نه بیخي ډېر ګرځي د بل بچان ګرځي په لکو لکو روپۍ د میاشتې خرڅ ورباندې کوي خپل ورور یې د بل چا سره مزدور دی منشي دی خپل پلار یې و دې ته مجبوره دی چې یاره ما ته چا یو خیر راکړی وای خپل اکا و وراره و خوریی بې مجبوره یې دی د بل زامن د ځانه سره ګرځوي او بیا یې پر روکۍ بیا یې ټیک ټاک هم جوړ کړی چې دا دی زه خو داسې داسې خلک خطا باسي خلک دوکه کوي زه دوکه ته دوکه هغه لوی رب به څنګه دوکه کوي دا د بل زامن دا تا چې دومره خرچې ورباندې کړې دا تا چې دومره ښایسته جامه ور جوړه کړې دا تا چې دومره ښایسته سفرونه ورسره کړي دا تا چې دومره ښایسته موټر په لاس ورکړی آیفون ورکړی څه کوې ظالم څه جواب هغه لوی رب ته ورکوې د الله رسول فرمایي کل امتي معافا الا المجاهرین د الله رسول فرمایي زما هر امتي الله رب العزت بخشي الله عفو ورته کوي الا المجاهرین مگر هغه سړی چې برملا دی ګناه کوي ښکاره ګناه کوي یا ښکاره ګناه نه ده کړې پټه ګناه یې کړې ده نو راسي خپل یار ته وایي یاره ما خو ماښام داسې 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 ګناه چې د هغه وکړله یعنی د الله رسول فرمایي زما هر امتي چې پر ایمان مړ سي الله یې بخشي الله عفو ورته کوي الله معافي ورته کوي الله بخش ورته کوي لیکن یو سړی هغه دی چې هغه د شپې ګناه وکړي یا شراب یا بدکاری یا بل یا بل یا بل یا بل تورې پښتو تورې زه ویلی نه سم نو بیا دی سهار الله خو پر ته پرده اچولی ده نه زه په خبر یم نه ته په خبر یې نه ته زما په ګناه خبر یې نه زه ستا په ګناه خبر یم پر موږ الله پردې اچولی دي اوس را ولاړ سو د الله رب العزت دغه پرده موږ څیرې کړو داسې څیرې کړو لکه ما او تا چې د چا کپړې ورڅیرې کړو د چا چادر ورڅیرې کړو د چا پټو ورڅیرې کړو بده خبره ده او داسې الله پر ما او تا باندې پرده اچولې ده دا خلک را ولاړ سي دا پرده دا رقم څیرې کړي یعنی الله ته وایم تا پر ما پرده اچولې ستا پردې ته ضرورت نه لرم راسم خپل یار ته کیسه وکړمه چې یاره موږ خو ماښام داسې پروګرام جوړ کړي و داسې بوتلان و داسې شراب و داسې شیشه و داسې فلانۍ داسې څوک راوستلي و داسې رقص و داسې فلانۍ 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 د الله رسول فرمایي الله رب العزت پر تا پرده اچولې وه ته په خپله راولاړ شوې دا پرده دې څیرې کړله اوس د الله رسول فرمایي الله زما و هر امتي ته چې پر ایمان مړ سي الله معافي ورته کوي الله عفو ورته کوي مګر یو دا سړی چې هغه ګناه وکړله الله پرده ورباندې اچولې وه سهار رالی و خپلو یارانو ته یې کیسه وکړه پرده یې په خپله څیرې کړله معنا دا ده چې خدای زه ستا و پردې ته ضرورت نه لرم الله فرمایي د الله رسول فرمایي دا سړی زه نه بخشم قطعا یې نه بخشم قطعا یې نه بخشم تاسو اندازه ولګوئ موږ ټول ګناهګار یو عزیزانو زه ځان ته په محراب کې ګناهګاره یم ته ځان ته د محراب وسب کې ګناهګاره یې ورسې چې د باندې دي ټوله ګناهګاره یو معصوم یو انبیا و منزه و پاک و نو دا ما او تا چې کومې ګناوې کوو څه پټه ګناه در څخه وسوه د بخښلو یوه لاره شته چې الله موږ وبخښي الله پرده را باندې اچولې ده خو لیکن ما او تا راولاړ سو موږ یا الله زه ستا پردې ته ضرورت نه لرم نو الله فرمایي چې ته زما پردې ته ضرورت نه لرې کله کله زموږ ته په دې خلکو کې دی خلک سته یو څوک و چاته په پټه کې ښکنځا وکړي بد ورته ووایي هغه څه نه ورته وایه پروا نه لري خبره ده ویې کړله کله کله په غټ مجلس کې ورته وکړي په غټ مجلس کې دا د غټ مجلس دا کلی دا وطن دا علاقه دا ولس دا ټبر د دوی پر مخ یې بد ورته وویل بیا دی راولاړ سي څه ووایه یاره تا د دونه جهان پر مخ زه رسوا کړمه زه بې عزته کړلمه تا پرېږدم نه نو الله فرمایي ټیک دی منم ګناه در څخه وسوه ګناه دې وکړله ما پرده در باندې اچولې وه ته په خپله رالې سار د یارانو ته کیسه وکړله چې داسې مې وکړو داسې مې وکړو نو الله فرمایي دا دی لکه ته چې پر ما جرأت کوې لکه ته چې وایې زه پوهېږم زما کار پوهېږي د الله څه کار دی په ما العیاذ بالله د الله څه کار دی په ما نو په دغه ځای کې الله فرمایي بیا زه څوک پرېږدم نه بخاري شریف حدیث دی د الله رسول فرمایي قال یدنو احدکم من ربه د قیامت په ورځ به یو سړی الله ته ډېر ورنږدې سي چې ورنږدې سي وایي حتی یضع کنفه علیه
الله رسول فرمای الله به د خپل لاس داسې ورباندې واچي چې ورباندې واچي نو ورته وایي فیقول عملت کذا و کذا پلانۍ ګناه دې په یاد دی وایي و پلانۍ ګناه دې په یاد دی وایي و بیا ورته ووایه پلانۍ ګناه دې په یاد دی وایي نعم پلانۍ ګناه دې په یاد دی وایي نعم فیقرره الله اقرار باندې وکړي د ټولو ګناهو لاس یې باندې اچولی پټ ورته وایي پلانۍ ګناه دې په یاد و پلانۍ دې هم په یاد او په یاد مې ده د ټولو ګناهو اقرار باندې وکړي اوس الله رب العزت ورته وفرمایي انی سترت علیک فی الدنیا ما په دنیا کې پر تا پرده اچولې وه ما په دنیا کې په تا پرده اچولې وه نو فانا اغفرها لك اليوم نن ورځ زه ستا هغه ګناوې در معاف کوم پروا نه لرم لاړ سه جنت لره څومره لویه خبره ده اوس دلته دا یې هغه ګناهګاره وښول چې پټ یې ګناه کړې ده دی و الله سره خبر دی دلته الله رب العزت لاس پر واچي چې څنګه د الله سره ښایي حتی یضع کنفه علی داسې لکه هغه څوک چې څوک مناویې بس لاس پر واچي زارۍ و خواستۍ ورته کوي په خدای قسم که بابا پر زوی لاس اچولی چې زویه مه کوه مه کوه مه کوه والله که مشر ورور پر کشر ورور داسې لاس اچولی والله که مرشد و پیر پر خپل مورید داسې لاس اچولی والله که استاذ پر شاګرد داسې لاس اچول چې مه کوه یار لیکن الله رب العزت لاس ورباندې واچي عملت کذا و کذا پلانۍ ګناه دې په یاد دی وایي نعم فیقول نعم و په یاد مې دی الله ته ډېر غفور رحیم ذات یې اوس الله ورته فرمایي وایي انی سترت علیک فی الدنیا ما په دنیا کې پر تا پرده اچولې فانا اغفرها لك اليوم نن زه ستا معافي کوم زه د هغو ګناهو معافي درته کوم اشنا زما او ستا ګناوې چې ما ورته یې دونه په ښکاره کوو دلته الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی الله لاس در باندې اچي نو چې ما ورته دا خپلې ګناوې تشهیر په خپله وکړو نو بیا الله رب العزت دغه یو چانس ما ورته راکوي نه راکوي دا زما او ستا ایډیانې دا زما او ستا فیسبوک دا زما او ستا تصویرونه دا زما او ستا پرېدی انجنې چې پر خپلو ایډیانې مې درولې دي د هغه په نامه مې لوی غټ سړی دی د زنانې پر نامه یې ایډي جوړه کړي دا پټې خبرې دي دا تره ولاړ سي دا ستا ډانس دا ستا رقص دا ستا غزلې دا ستا د بل د بچانو سره ګرځېدلی دا بیخي ډېر ګرځي د بل بچان ګرځي په لکو روپۍ د میاشتې خرڅ ورباندې کوي خپل ورور یې د بل چا سره مزدور دی منشي دی خپل پلار یې و دې ته مجبوره دی چې یاره ما ته چا یو خیر راکړی وای خپل اکا و وراره و خورهیی بې مجبوره یې دی د بل زامن د ځانه سره ګرځوي او بیا یې پر روکۍ بیا یې ټیک ټاک هم جوړ کړی چې دا دی زه خو داسې خلک خطا باسي خلک دوکه کوي زه دوکه ته دوکه هغه لوی رب به څنګه دوکه کوي د بل زامن دا تا چې دومره خرچې ورباندې کړې دا تا چې دومره ښایسته جامه ور جوړه کړې دا تا چې دومره ښایسته سفرونه ورسره کړي دا تا چې دومره ښایسته موټر په لاس ورکړی آیفون ورکړی څه کوې ظالم څه جواب هغه لوی رب ته ورکوې د الله رسول فرمایي کل امتي معافا زما هر امتي به الله رب العزت معاف کړي الا المجاهرین هغه برملا خلک چې هغه ګناه وکړي بیا یې شیر کړي دا ستا ګناه پټوله زما ګناه پټوله لیکن زره ولاړ شو زما پر موبایل مې ورکړه ته راولاړ شې ستا پر موبایل دې ورکړله خوند درکوي چې یاره زیاده سے زیاده دا خلک زما ټیک ټاک وګوري خوند درکوي دا تا چې کومه دنده کړې ده دا تا چې کوم د چا لور د چا خور د چا زنانه دا تا چې څه چمونه کړي دي دا تشرې د دې دا معنا ده چې الله العیاذ بالله العیاذ بالله پښتو توري دي وایي زه د هېچا په قصه کې نه یم یا الله زه ستا په قصه کې نه یم زه دا کارونه کوم کل امتي معافا هر امتي د الله رسول فرمایي رواه بخاري حدیث دی چې زه هر امتي بخشم داسې غیرتمن بیا نه بخشم چې په ښکاره ګناه کوي اشه اوس موږ ته څنګه یې زه به خپل ځان ته وګورم تاسو هم خپل ځان ته وګورئ ما دوه درې مثاله خالي د ټیک ټاک د زامنو درکړو چې هغه نور چې بیا راولاړ سي شراب یې تیار کړي دي بدکاري یې تیاره کړې ده بیا یاران لره ګروپ جوړ کړی دی حال ورکې په فلاني ځای کې نن مېلمانه یو زما مېلمانه یاست راسئ نن به شپه داسې تېره کړو ای ظالمه ته خو هغه سړی چې ستا د مسجد د مولوي صاحب په ګرد کال په مسجد کې نه یې په یاد
ته هغه ظالم یې چې ستا د مسجد د مولوي صاحب د میاشتې 100 روپۍ ورکوې په ګرد کال دې نه دي ورکړې د یوې شپې د 1.5 2 لک روپۍ خرچه چې د هغه راځي کل امتي معافا د الله رسول فرمایي زما هر امتي به الله رب العزت معاف کړي الا المجاهرین هغه سړی نه معاف وي چې الله پرده در باندې اچولې وه ته راولاړ شوې ګرد جهان ته دې ځان رسوا کوي ګرد جهان ته دې خبره چې د هغه سپینه کړله چې زه داسې یم صحیح سلو ګناوي کوو ګناوي راسه کېږي الله دې معافرت وکړي مګر ها نو تشهیر به نه کوو جهان به نه په خبرو ما درته ویل حتی یزع کنفه علی الله داسې لاس پر واچي پټ ورته وایي وایي عملت کذا و کذا په یاد دي او خود مې په یاد دی الله بیا ورته وایي عملت کذا و کذا بل مې په یاد وایي بل مې په یاد فیقرره په دې اقرار وکړي د ټولو ګناو نو اوس ورته وایي انی سترت علیک فی الدنیا ما په دنیا کې پر تا پرده اچولې فانا اغفرها لك اليوم رواه البخاري نن زه ستا ګناه معافي درته کوم و څه پکې وایي یاره چې د الله رب العزت ذات چیلنجوو الله و ذات د الله و قدرت د الله و لویت چیلنج ورکوو نو ستا څه فکر دی ما ورته وایي بیا څه وکړو الله رب العزت به زما او ستا سره څه وکړي کوم څوک چې په ښکاره ګناوې کوي دا ګناوې پټ کړي که ستاسو پر آی ډي باندې ستاسو هغه غزلې هغه رقصونه هغه ډانسونه هغه دندې نه دي هغه د ټیک ټاک زامن هغه دا ګرد میټاو کوي الله څه معافي وغواړه چې الله تا زه پټ کړی وم ما په خپله ځان ښکاره کړي تا زه پټ کړی وم پر ما دې پرده اچولې ما په خپله ځان ښکاره کړي نو بیا به الله معافي راته وکړي که نه الله ډېر قادر ذات دی الله ډېر عظیم ذات دی الله ډېر لوی ذات دی بیا به داسې به مې ونسي چې بیا به په جهنم کې جهنمیان هم نه را خبر چې د دې څه حال دی داسې حال به الله را سره وکړي العیاذ بالله الله دې زموږ بچیانو ته هدایت وکړي الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي الله دې زموږ لوڼو خوندو ته هدایت وکړي الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي الله رب العزت دې زموږ دا وطن نه را خرابوي ډېر ښایسته وطن دی ډېر خوندور وطن دی بیمار دی بیمار علاج غواړي الله دې نه را باندې دروي الله دې د خپل وحدانیت په خاطر نه را باندې دروي الله دې زموږ یاران په خپل وطن کې خوشحاله لري موږ دې خدای په خپل وطن کې خوشحاله لري الله دې هېڅ څوک په هېڅ چاته نه مجبوره کوي صحیح سنو خیر